چې د قرآن کریم ویل څومره ثواب او څومره ګټه لري. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې رسول الله فرمایي قرآن کریم لولئ، اقرأوا القرآن، ځکه چې دا به د خپلو ویونکو دپاره د قیامت په ورځ شفاعت کوونکی راسي. د دې نه لویه ګټه بله څه ده؟ د دې نه لوی ثواب بل څه دی چې ته په اخلاص سره د الله رب العزت کلام لولي. د الله رب العزت کلام به د حشر په ورځ د الله رب العزت په حضور کې ستا شفاعت کوي، او د قرآن شفاعت د الله رب العزت په حضور کې منل کیږي. د قرآن په شفاعت به الله تا جنت ته بیایي. د دې نه اوچته ګټه. همدارنګه د مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د قیامت په ورځ به قرآن راوستلی شي، او هغه خلک به هم راوستلی شي چې په دنیا کې به یې په قرآن عمل کو، او د ده نه مخکې به سورې بقره او آل عمران راځي چې د خپلو ویونکو دپاره به جواب ورکوي، او هغوی به د الله رب العزت د عذاب نه بچ کوي. ته چې په دنیا کې قرآن لولې او د الله رب العزت په کلام باندې عمل کوي، نو الله رب العزت به قرآن هم راوغواړي، تا به هم راوغواړي، خو ستا تر مخه به سورې بقره او سورې آل عمران رواني. هغه به د الله رب العزت په حضور کې ستا لپاره شفاعت کوي. تحاجان عن صاحبهما رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، او د دوی په شفاعت به الله رب العزت تا د جهنم د اور نه بچ کوي. الله رب العزت به د جنت ته لیږي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د الله د کتاب یو حرف ولستلو نو هغه لپاره به یوه نیکي وي، او هره نیکي یعنی یوه نیکي په 10 ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زه دا نه وایم چې الف لام میم حرف دی، یعنی ټول یو حرف، بلکې الف حرف دی، لام حرف دی، او میم حرف دی، یعنی په اصل کې 3 حروف دي. نو ته چې په قرآن کریم کې صرف الف لام میم وی، الله رب العزت به تا ته 10 نیکي درکوي. پاتې شوه دا چې د سورې فاتحې نه شروع کوي او په والناس ختموي، په دې کې به الله رب العزت تا ته څومره اجرونه درکوي.